وی یو ځای کې یو مقبره وه، وی هغې کې یو قبر و. وی چې مازدیګر به شو نو هغه قبر به وشلېده او د هغې نه به یو انسان راووت او د هغه انسان سر به د خر و د خر، او لکه د خر غوندې به یې چغه وواله د خر په شان. یو چغه به یو طرف ته وواله، بله چغه به بل طرف ته وواله، یو څو چغې به ووالې او بیا به هغه د خر شکل والا انسان چې و انسان او شکل یې بلکل مخ د خر او چغه هم د خر. دا خر څنګه چغه وي؟ خرابه چغه. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. الله قرآن کې وي په ټولو کې خراب اواز د خر اواز دی وي. نو چې چغې به یې ووالې نو بیا به هغه وجود چې و د خر سر هغه انسان ابه په قبر کې ښکته شو، قبر به پې واپس بند شو. هر مازدیګر به دا چل کېده، یو ځل نه، هر مازدیګر به دا چل کېده. دقسې به انسان راووت او د خر په شان چغه به یې وواله، یو څو چغې او بیا به دننه شو. خلک به تماشې له هم راتله. معلومات مې وکړه. امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې دا ولې؟ وی دا یو سپیره سړی و، ده به شراب څکل. مور به ورته بچی را شراب مسکه. وی ده به ورته وی چې لکه د خرې غوندې مه برړېږه. مور له به یې اواز ورکړه چې لکه د خرې غوندې مه برړېږه. الله په دنیا کې هغه له سزا ورکړه. دا خو د آخرت سزا ده، خو د دنیا دا معنی چې دنیا کې رسوایي شو، خلکو ته رب العالمین رسوا کړه. لکه د خرې غوندې مه برړېږه. نو پروردګار ورله څومره مضبوطه سنګینه سزا ورکړه. مړ شو او الله وله د قبر هغه عذاب په داسې شکل ورکړه چې د قبر نه راوته لکه د خر به برړېده او بیا به غېمېده. دی د دنیا سزا. او زموږ علما کرام لیکي رونو وی چې کم انسان د مور او د پلار نه عاق وي، نافرمانی، مور او پلار خفه کړي، نو روزي به یې تنګی. په دنیا کې دی به مخکې روزي به ترې مخکې او دی به ورپسې وي. دی به فقیرې تنګ دسته به او د اوو پشتو پورې به د ده په دې نسب کې دا سپېرهتوب چلېږي. اوو پشتو پورې. او چې د پلار او د مور خدمت یې وکړو، پلار او مور ته خوشحاله مړه شو، نو دله به الله په دنیا کې فراخه روزي ورکړي او د اوو پیړو پورې به رب العالمین د ده اولاد نیک بخت او مالداران وګرځي. دی د دنیا اجر شو. او تاسو هم د دې کلي یې، زه هم د دې کلي. مثال دله نه در کوم، هسې یو پوټې نامناسبه ده، خو ما په دې خپلو سترګو تجربې سره معلوم کړي. مولوي صاحب دې زموږ الله تعالی مغفرت نصیب کړي. هغه یو ځل موږ ته په درس کې خبره کوله. یو سړی یادو، نوم یې درته نه اخله، ځکه هغه مړ دی او هغه پلار یې مړ دی او هغه مشران هم مړه دي. وی زه د دې زوړ کور دې نه راووتم، دې لار تم دې جومات ته مانځله راتلم. وی په لاره کې یو سړی دی او پلار یې راپرځولی دی او وی د پاسه پې ناست دی. نوم هم هغه مونږ ته واغېست. وی د پاسه پې ناست دی، پلار یې راپرځولی دی، په دې سینه وله ناست دی او لتې وله ورکوي او ورته وی یاره ارمان نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی، ډېر غټ دلی، خو ارمان چې پلار مې نو. وی زه پې رالم او هغه زوی مې ترې پاسه و، یو څپېړه نیم مې ولا زوی و چې خوار شي پلار دې ورته ومې منې چې پلار مې هم ورته دله ظالمه. وی پام یې سوتی ازوی او پلار مې راوچت او وی دا تندې او دا لاس د غریب ویني. وی کې مې نه هغه خپله کوټګۍ کې و مالوچ مالوچ موله کېښودل. وی ما ته وی مولوي صاحب ودېدل دې زوی را سره څونه ظلم وکړ، دا ظالم مې دقسې ونی. وی ما ورته وی چې فلانکي بلکل زوی را سره ظلم کوي، خو یاد دې دي؟ وی غلی شو. یاد دې دي؟ یو ورځ دقسې راووتم جومات ته تلم او دا چې په کوم ځای ته نن دې زوی را پرځولې دلته تا خپل پلار نو را پرځولې. مولوي صاحب هم اقسې دغې سړي هم دقه ځای کې ګوره نه لیش یو خوا نه لیش بل خوا خپل پلار را پرځولی او وي زه پې د پاسه په هغه م راغلی وم.
او ویده به وله لته ورکوله به ورته وی چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دی چې د دې خپل پلار سره کم عمل په کمه ځمکه په کمه خاوره کړی و هغه سره خپل زوی زما په وړاندې هم حق عمل وکړو دنیا کې درته بدل نه پرېږدي که پلار دې بې عزته که رسوا دی که ته خو په هند سند کې او ځوان یې او زلمي او چې زه څه کوم نو کوم به او زما وس دی نو ټیک ته وکړه خو چې دغه وخت له ور ورسېږي نو بیا تیار اوسېږه تا سره به خپل بچو مقام پرېږدي خو دی نه سپینګیرې مور او پلار رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی احسان و سروکا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما دواړه بوډاګان شي یا یو کس پکې بوډا شي نو چې سړی بوډا شي نو بیا ګډې وډې نه وایي لاس کار نه کوي لچې لاس کمزوری شو خپې کار نه کوي کونټی باندې به ګرځي سترګې کار نه کوي چشمې باچې غوږونه کار نه کوي د غوږ هغه مشین باچې ژبه کار نه کوي اکثر د خولې نه هم ګډې وډې وځي نو چې سترګې د کمزورې شو کار نه کوي لاس کار نه کوي خپې نه کوي غوږونه نه کوي سترګې نه کوي نو دماغ هم کمزوري کېږي که نه خامخا به د خولې نه څه ګډې وډې وځي یو زوی سره به ښه کوي بل سره به یو پوټې نشي کولی نه به پوهېږي یو به یې خوشحاله کړي بل به یې خفه کړي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اوف بم ورته نه دی اوف وهل او ټکول خو لویه خبره ده اوف بم نه دی رټې بم نه وقل لهما قولا کریما نرمې خبرې ورسره کوه پستې خبرې او بیا ورپسې الله څه فرمایي الله نوی سوال کوه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یا الله یو وخت کې د ماشوم دې مور او مار پلار په ما رحم کړی دی او دې ماشوم لوی کړی خدای ته پې رحم وکړي او دې محتاج دی دعاګانې ورته وکړه نو ګزاره به کې د مور او پلار سره سختي به ورسره نه کوي رټې به نه وهې به نه کنځل به ورته نه کوې دنیا کې به درنه الله وباسي یو سړی حج لته مورې بیماره وه او معذوره وه ورته یې بچې سخت کال مه ځه حج له بیا به لاړ شي ځکه زما خدمت دی پاتې شو کال له بیا دی حج لته امور ورته وایي چې بچې سخت کال مه ځه او چې زه مړه شم او یا جوړه شم نو بیا به حج وکړې ځکه چې ته ما نه لاړ شې نو زه به څه کوم وی ته به نه مرې نو زه به حج له نه ځم څه زه خپل کار کوم دا بعضې قمقلي دې وجې زموږ بعضې علما وایي که داسې عذر انسان ته پیښ شو خیر د حج دې وروسته کړي د مور د خدمت یې څوک نشته اویس قرني رحمه الله چې و د هغه د مور د وجې د نبي علیه السلام ملاقات ته نوتلي هلته د مور خدمت یې کو او نبي علیه السلام مبارک د هغه متعلق پیشنګویي ورکړې ده وی صاحب ته چې دومره صفتونه کې نو دې ستا ملاقات له ولې نه راځي وی د مور د خدمت د وجې مور خدمت ته محتاجه ده جناب نو خیر التابعین ورته وایي نو مور دې وایي دا وایي خپل کار کوه ته به نه مرې او نه رغېږې نو زه به حج له نه ځم حج له روان شو نو پخوا خو پیاده قافلې وي یو ځای کې یو قافله دمه شوه دا سړی چې دا حج له روان دی دې ته کوز شو یو جامع مسجد و هغې ته مانځله تلل دې کې یو غل غله وکړه چې غلی سینګه وکړه دې جومات ته لاړ دا سړی او جومات کې اودس وکړو په مانځه ولاړ دی چې زه به جومات ګوټ کې ودرې لمونځ وکړم نو چې مانځه نه فارغ شو ټوله قافله به ځي روان به شي پیاده مزل به لږ لږ مزل به یې کوو دمې به یې کولې بیا به تلل غل چې غله وکړه غل پسې خلکو منډې والی هغه جومات ته ننوت ځان یې پټاو خلک راغلل دې یک لک ته مټه ونیوه اوس دلته غله وکړه اوس راځي جومات کې لا منځونه کوي دې چغې ورته وایي چې د خدای خاطر وکړې ما خو غلا نه ده کړې زه خو په دغه قافله کې را روان یم او حج له روان نه وایي لکه دوکه کې حج له د غلا په پیسو دی دا مونږ ونه لیدس یو مو یم داو بله مو یم داو اوس اصل غل پاتې شو دې د مټه ونیوه بویه ته قاضي ده ګواه به پیش شو یو ګواه مو یو صاحب مولیده بله مو یې مولیده بله مو یې مولیده بلا ګوان به پیش شو قاضي حکم وکړه لاس ته پرېږدي او په خر باندې سور کې
او دا لاس ور دي سینې طرف تاویزان کې او یو کس ورپسې ټیم ډنګوي په بازار کې چې څوک غلا کوي دا به انجامي. ګوره اسلامي قانون ته چې غل سره دا لوبه وکړو به کې څوک غلا بیا موږ دلته کې غلا وکړو هلته پرېږدي هلته پې څوک ګوی هم نه کوي. مصیبت دغه هم دی نه پې څوک ګوی کوي که ګوی دې پې وکړه ځان له دې کار وکړه او چې هم کې ګوی نو څه سزا ورته نه میلاوېږي هلته کې پرېږدي نو غله به غلا نه کوي. انسان نه سپین ښه شو دا اوس را پسپو معلوموي انسان خو غږ نه کوي سپي خو الوی سپي ورپسې ګرځي او را پیدا کړي سړی یې ونیو لاس یې ترې پرېږه چې لاس یې ترې پرېږه په خر یې سور شاته به یې ټیم ډنګو بازار کې ګرځو وي خدای مو بخه وی چې څوک غلا کوي دته ګوره دغه به انجامي. دنیا تماشې له راله څوک یو خوا څوک بل خوا دی اوس په دې غله کې چې خدای پاکه څه په قهر او غضب ګیر شوم لاس پرې شو رسوا شوم او شرمېدم بېعزته شوم د لاس نه خلاص شوم دا لا بله رسوي دا هغه خلکو ته وایي لږ پرېږدم یو چغه واوره هغې ته یې غله ته څه چغه وی وی ما ته خو وک کېدی که نه ای خلقه اعلان واورئ وی چې څوک د مور د اجازت نه بغیر حج لځي نو دا به انجامي. هغې ورته ویل څنګه وی ما غلا نه ده کړې قسم کوم که ما غلا کړي خو دقسې مې مور محتاجه چې زما خدمت ته محتاجه و نه بل زوی شته و نه لور شته و نه بل څوک شته امې دغسې د بل اسرې ته پرېښودل اوس د حج ته را روان شوم دا هغه سزا ده. دنیا کې دې بیا چېرته پرېږدي د آخرت سزا خپله ده د مارونو او د دنیا سزا خپله ده. دا به نه وی چې زه دا پلار دی او رټم بیا او دا مور ده او رټم به او زه بس خو دنیا د تېرېږي به خپله بدماشي به ښکاره کوم نه هر څه چې کې کوه هر څه چې دې وکړل خو د دې د مواخذې او د نیوکې وخت شته د تپوس ځای شته د اړخ ځای شته هلته به رب العالمین د دغه پلار او د مور د دې رټلو او سپېرلو تپوس کوي. ابو اسحاق اسفرایني رحمه الله لوی بزرګ تیر شوی دی او ډېر لوی عالم و. د هغه معمول به دا و چې د شپې به مور او پلار ته کېناسته و په دې خپو به یې وله چاپي کوله زور به یې وله کو زور به یې وله په دې خپو باندې کو او چې بیا به کله هغه مور یا هغه پلار اوده شو نو دی به کټ ته وختنوده به لوی عالم دی لوی عالم. یو ځل یې مور له په دې خپو زور کو نو حدیث پاک کې راځي چې الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. نو د هغې دا مطلب نه دی چې قدم اوچت که لاندې جنت دی د هغې دا مطلب دی چې د مور خدمت کوه د دې قدمونو او د خپو خدمت وله وکړه پوره خدمت وله وکړه نو الله به دله جنت درکړي. د وی راشه د دې حدیث په دې ظاهر باندې عمل وکړه نو چې کله یې د مور له زور کو نو دا خپله ږیره یې راواغېسته لږ ټیټ شو د مور خپې یې پې پاکې کړې دوړه یې ترې پاکه کړه مور خو یې کټ کې پرته ده مور یې اوده شو دی موده شو سهار وختي چې درس ته راغی یو شاګرد ورته وي صاحب بېګا مې په خوب کې لیدې وی څنګه دې ولیدم وی ډېر ښایسته په ښکلې شکل مې ولیدې یو ډېر مزېدار باغ و تک شین د میوو ډک او ته پکې روان و چې هل قدمي دې کوله پکې ګرځېدې او وی صاحب په دې ږیره کې دې ښایسته ښکلې ملغلرې وې یاقوت او د لال او هیرې جواهرات و هغې رڼاګانې کولې ږیره یې د هغې نه ډکه وه اور د خپو خدمت وکړي رب العالمین به ورته جنتونه ورکړي. نو زه هره شپه د مور د خپو خدمت کوم دا تا چې کوم باغ کې ولیدم دا د جنت باغ دی پته ماته ولګېده چې ماله به رب العالمین د مور په دې خدمت باندې جنت راکوي. او زما په دې ږیره کې چې تا کوم لالونه او ملغلرې او هیرې جواهرات ولیدل چې هغې رڼاګانې کولې وی دا مې بېګا د حدیث په ظاهر عمل کړی دی او په دې خپله ږیره مې د مور خپې پاکې کړي دي وی دا زما د مور د خپو هغه دوړه وه چې تا زما په ږیره کې ولیدله د لالونو د جواهراتو په شکل. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي یو سړی ناستو زوی ورسره دی سړی بوډا دی وی داسې مخامخ په دیوال باندې یو قارغه ناستو دا تور قارغه
وی دا بوډا بابا دې زوی ته وای چې بچی دا څه دي؟ هغه زوی ورته وی قارغه. نو بیا دې تپوس وکړ وی بچی څه دي؟ دی ورته وی قارغه دی که. نو بیا دې تپوس وکړ وی بچی دا څه دي؟ وی قارغه دی که نه. لږ ورته را زوی را غوسه شو. نو بیا دې تپوس وکړ وی بچی دا تور شی چې دا په دغه ښکاري دیوال دا سړي وی په سترګو ړوند خو نه شل ځله مې راته وی قارغه دی که نه. پلار ورته وی بچی ما ستا نه مخکې ولیدو مې پېژنده خو چې دا قارغه دلته کېناسته نو ما ته یو واقعه یاده شو. وی دقسې دلته زه ناست وم او په دې دیوال یو قارغه راغی کېناست او ته ماشوم زما په غېږ کې وې نو تا ما ته بابا دا څه دي؟ نو ما به وی قارغه دی. نو بیا به وی څه دي؟ نو ما به وی قارغه دی. نو بیا به وی څه دي؟ نو ما به وی قارغه دی. نو تا چې څومره ډېر تپوسونه کول نو ما به دله شونډې ښکلولې. زه به پې خوشحالېدم چې ته بیا هم تپوس وکې او خوله مې دله ښکلوله او نن که مې د څلورم ځل نه زیات ستا نه تپوس کو نو کوتک ته دې ګوتې کول. داسې ده که نه؟ سړی دې سوچ وکړي چې دا پلار دې بچو سره څه کوي، دا بچي دې پلارانو سره څه کوي، دې مور سره څه کوي. نن خو داسې ډول شرمېږي مېلمه چې راشي بابا دلته کښېنه ښه ته مه راوځه بیبي دې مه راپرېږده بار ته یاره داسې ګډې وډې ویل ته کې زمونږ مېلمانه راغلي دي. ماړه تا ته ګوره بوس با دوه مېلمه ته دې ګوره ته بس یو مېلمه به رسي خو ستا په شان دوغاښي پرتوګ به دې هغه مېلمه چولي مېلمه به سي د پلار شکل به دې د هغه مېلمه نه ښکلي د پلار ګیره به دې د هغه مېلمه نه ښکلي د پلار خبرې به دې د هغه مېلمه نه ښکلي. مېلمه مې راغلي لنډر سوغل مېلمه به دې راغلي څه پکې اوس مېلمه ته شرمېږي پلار ورسره نه کښېنې وایي د دې مېلمه پلار نشته څه خو که ستا دا پلار بوډا دی دو درې خبرې ګډې وډې کوي نو د هغه هم پلار شته که نه خو هم بې پلاره دنیا ته نه دی راغلی د هغه به هم بوډا پلار یي که نه ته ولې په دې خپل پلار شرمېږي. دا زمونږ عادت دی کور ته چې راشي او ښځه ورته معمولي غوندې په دې غوږ کې دو درې ټنګه ټنګه وکړي بس مور پسې به کوتک راوالي تحقیق به نه کوي. ښځه وډبه یو دوه درې ډبه ورکړه چې ته بیا د مور متعلق ما ته کش به نه کوي خو به کي څوک داسې د مور متعلق به کش نه کوي. بوډۍ ده کمزورې ده ګډې وډې م وایي کنځل به م راته کوي هر څه به راته کوي. که ما ته دې د مور خبره نن نه پس راورسوله چې سرمن دې وباسم ژوند به دې په قلاري نه به وایي راته بیا پلار دې نن راته دا وکړل ښه بابا دا ما ښځه تاله کړې ده دا زما دې ښځې ته دې څه ویلي دي خو بوډا سپینګیرې سړی دی کمزورې دماغ یې کار نه کوي که کنځلې کړی او کار سې کړي نه پوهېږي. یو ځل دې ښځه پوهې کړه که د ما د پلار متعلق دې غږ هم وکړه ما ته چې برابره دې غږ به م نه کوي ژوند به دې په قلار شي. د ښځې خپل حق د مور او پلار خپل حق د مور او پلار دپاره به د ښځې ژوند هم نه تریخی دا ظلم به م نه کوي. که پلار او مور درته وو چې دا ښځه داسې را داسې را به ګزاره کوي خیر دی بابا گزاره ورسره کوه بچی مې دې څه وکړم زما مجبوري ده د ښځې مجبوري ده خلک به راپورې خاندي هغوی په خپله لینډین قلاره وه او ښځې سره خپل ژوند ښه تېروه ژوند به دې په قلار او که نه د حد نه تجاوز کوې یا د پلار او د مور ډېر منې او ښځې سره ظلم کوې بیا یې جهنم ځان له ځای کړ او یا د ښځې طرفداري ونیسې او مور او پلار سره ظلم کوې نو بیا ځان له جهنم ځای کړ. عقلمندي هوښیارې بار په بیټکونو کې خلکو سره گپ شپ لګي یو خلکو سره خاندي خوشحالېږي او هلته کې په کور کې دننه د زمرې د برېتونه نیولې بیا مور او پلار ته کنځل کې دا هېڅ چرې به داسې نه کوي.